السلام علیکم دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله به یاست. خوشحاله یم چې نن یو ځل بیا د ټیک ټي چینل د لارې ستاسې په چوپړ کې یم. دوستانو راځو نن په دې باندې بحث کوو. دغه یو اپلیکیشن دی دغه چې ډېر فیمس شوی دی په فیسبوک کې، چې ګورې ټول خلکو همدغه عکسونه اخیستي دي په هماغې اپلیکیشن کې جوړوي. نو راځو نن تاسو ته د دې په هکله معلومات درکوم چې څنګه کولی شو دغه خپل عکس په دغه اپلیکیشن کې څنګه جوړ کړو. نو دې په هکله تاسو ته په دغه ویډیو کې معلومات درکوم. دوستانو هیله ده چې تر پایه راسره واوسېږئ. دوستانو مخکې له دې نه چې ویډیو شروع کړو، که چېرته زموږ چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ تڼۍ کېکاږئ، ځکه موږ هره ورځ هغسې ښکلې ویډیوګانې معلومات تاسو ته در رسوو. نو او خبرې نه اوږدوو دوستانو، راځو د ویډیو په طرف. دوستانو که چېرته کومه پوښتنه تاسو سره وي، کوم څه په اړه معلومات غواړئ نو کمنټ کې راته تاسو خپله پوښتنه پرېږدئ، انشاءالله په هغې باندې به موږ ویډیو برابره کړو، تاسو ته به در ورسو. راځو خبرې نه اوږدوو دوستانو د اپلیکیشن په طرف. دوستانو ټول د مخه به تاسې راشئ. یو اپلیکیشن دی د پلی سټور نه تاسو ډاونلوډولی شئ، د فوټو لب په نوم باندې. تاسو به یې دلته سرچ کوئ، فوټو لب چې ایډیټور فوټو لب ایډیټور دا چې سرچ کې ګورئ دوستانو اپلیکیشن ډېرې زیاتې دي، تاسو ته یې راوړئ. دغه دویم چې تاسو ته ښکاري کوم دغه یو دا د جلکۍ عکس دی، دغه یو تاسو به دغه یو ډاونلوډ کړئ او 9 شینبي دی، دغه به ډاونلوډ کړئ. نو ما د مخکې ډاونلوډ کړی دی، راځو تاسو ته یې په دې کې طریقه ښیم. دوستانو را به شئ فوټو لب دغه خلاص به کوئ. دوستانو دلته به راشئ، د ټولو د مخه دغسې صفحه تاسو ته خلاصېږي او لومړی ځل دپاره تاسو چې کله دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه تریډینګ دویم چې دی ګورئ دوستانو اول ټاپ دی، دغه بره تاسو ته څنګه ښکاري دویم تریډینګ دی. نو دغه تریډینګ باندې به کلک وکړئ. ګورئ دوستانو ته دغه یو ډیزاین نه دی چې تاسو پکې خپل عکس جوړ کړئ. نو لکه څنګه چې ګورئ عکسونه پکې ډېر زیات ډیزاینونه فرېمونه پکې شته، ډېر ښکلي فرېمونه پکې شته. نو کولی شئ خپل عکس پکې جوړ کړئ. لکه زه پکې دغه یو عکس جوړوم. ګورئ دوستانو دغه باندې به کلک وکړئ، دغه ټک مارک چې درکړی دی په دې باندې به ووهئ، کلک به وکړئ. ګوره پروسیسینګ یې روان دی، 3 پروسیسه غواړي یو او لومړي باندې کار روان دی. نو دغه 3 واړه چې پوره شي تاسو ته به دغه عکس بالکل په همدغه ډیزاین باندې جوړ کړي خپله. بل هغه خپله لوګو پرېږدي دوستانو، دغه عکس په خپل باندې د دغه اپلیکیشن لوګو پرېږدي. نو تاسو ته اوس هغه هم زه ښیم چې څنګه کولی شئ هغه لوګو ایسته کړئ. ګورئ دوستانو دغه دی، دغه عکس دغسې جوړ شو. اوس دغه چې غواړئ سیف یې کړئ دوستانو، بعضې دغلته ما خو اوس دغه کړی کونیکټ کړی دی فیسبوک سره. نو دغلته دوستانو تاسو ته دغه لاندې اخره کې د لوګو درته پرېږدي خپله د فوټو لب په نوم باندې. نو هغې د لرې کولو باندې به په دغه لوګو باندې به کلیک داسې وکړئ او په لوګو به کلیک وکړئ. تاسو نه به یې پوښتنه کوي چې غواړئ اول یس به ورته ووایئ. هلته یو ویډیو ده 18-19 ثانیې ویډیو وي، هغه وګوره، هغې نه وروسته خپله درته که چې ویډیو ونه ګورئ لوګو نه ایسته کېږي. نو هغه ویډیو چې وګورئ لوګو درته خپله ختمېږي. نو دغه دوستانو دغه اپلیکیشن په اړه معلومات بس سیف یې کړئ، دغه 3 ټکي به اوبه ووهئ، سیف ټو ډیوایس دغه د ما دا سیف شو دوستانو. ګورئ دوستان دغه د لوګو راغله. دې لوګو د لرې کولو لپاره په همدې لوګو باندې به کلیک وکړئ، ناټ ناو به ووهئ، اوس به یس ووهئ. نو په دغه طریقه باندې دغه ویډیو چې وګورئ بیا لوګو ایسته کېږي، خپله لوګو ایسته کېږي. نو دغه طریقه وه معلومات دی بیا را سره شریک کړئ. مننه.